درود به پایان ساعت شما عزیزان همراهان گرامی، خدا کنه دارای صحت سلامت باشین. امروز کمپاین نهال شنیغت و نهال داشتیم در ناحیه پنجم شهر کابل به حمایت مالی شفاخانه دارالصحت. جریان گزارش شما بیننده باشین تا پایان. د دارالصحت د مارجوی روغتون مسئول رحیم مونږ له نایې سره د فعلا لپاره تقریبا 80 تر 100 نیاله پورې همکاري کړې. ان شاء الله دا لړۍ به دوام لري. دا به د کابل قندهار د عمومي سړک په امتداد باندې ان شاء الله کېنول کېږي. کمپاین موخه د محیط زیست پاکوالی او دغه مراقبت ده او د اهمیت خلکو ته ښودل دي. د خلکو تنفسي ناروغۍ زیاتې شوي خصوصا د کابل په ولایت کې او دا د اکثرا د هوا د ککړتیا له وجې دي. نو دغه نهال او زراعت ترویج کول د هوا په پاکوالي کې ارزښت لري او کله چې هوا پاکه شي نو ان شاء الله دغه کېنولو په کمپاین کې ونډه واخلي او د دې په ساتنه کې هم ونډه واخلي او نور هم د دې ساتنې ته تشویق کړي. و همچنان جا دارد که از تمام رسانه‌های داخلی و خارجی که در زحمت کشیدن خیلی تشکر میکنیم و بنابر همین خواهش و پیشنهاد رشته صاحب انشالله ما یک تخفیف ویژه را به شما و تمام رسانه‌ها انشالله در نظر خود داشتیم و انشالله مثل که شما در خدمت جامعه هستین ما هم انشالله در خدمت شما هستیم. السلام علیکم.